السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. یو محترم پیغام راته پرېښی دی چې ما ته نصیحت او وصیت وکړه. ډېر ګناهګاره یم. محترمه، د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه روایت دی. علي رضی الله عنه روایت کړی دی. الله دې زما او ستاسو دپاره نصیحت کړي او الله دې موږ ته د عمل کولو توفیق ورباندې راکړي. زه بیا هم ځان ته نصیحت کم او د الله جل جلاله څخه خواست کوم او تاسې به هم دعاوې راته کوئ چې الله په دغه نصیحت باندې د عمل توفیق راکړي او تاسو ته به زه دعاوې کوم. الله دې موږ نارینه یې که زنانه یې دغه نصیحت چې رسول الله موږ ته کړی دی د عمل کولو توفیق ورباندې راکړي. من اراد صاحبا، که څوک اراده لري د یو ملګري په ژوند کې ملګری هغه څه دی چې په غم او په خوشحالي کې انسان ورسره په آرام او په سکون کې وي. که په ژوند کې خوشحالي وي ملګري نه وي، هغه خوشحالي په غم بدلیږي، او که په ژوند کې غم وي ملګري نه وي، هغه غم ډیریږي. من اراد صاحبا، که څوک غواړي چې یو ملګری پیدا کړي د ژوند، فالله یکفیه، الله لره بس دی. نو راځئ موږ په ملګرتیا او په دوستي یو الله جل جلاله د ځان لپاره منتخب کړو. د الله ملګرتیا داسې ملګرتیا ده چې په قبر کې، په عالم برزخ کې، په ورځ د قیامت راته ګټه رسوي. الله دې موږ د الله ملګري کړي. الله دې موږ ذاکرین او صابرین او شاکرین کړي. د الله ملګري هغه څوک دي چې ایمان والا یې، کامل ایمان والا. ومن اراد مؤنسا، که څوک غواړي چې په ژوند کې یو داسې څه پیدا کړي چې مینه او محبت ورسره وکړي او ورباندې خوشحاله سي، زړه ورباندې تازه کړي، فالقرآن یکفیه، قرآن ورلره بس دی. الله دې زموږ د ژوند شغل قرآن جوړ کړي. الله جل جلاله دې زموږ د ژوند شغل قرآن جوړ کړي، که نارینه دي که زنانه. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه یو وخت ژاړي، صحابه کرام ورته ولې ژاړي؟ وایي په ورځ د قیامت به الله ته زه څه وایم؟ هغه وایي زما د قرآن څخه په توره مشغول سوې، زما د قرآن تلاوت څه وخت کوه. او حالانکه صحابه کرام عاشقانو پر قرآن باندې د قرآن عاملین و عمل ورباندې کړی و. نو چې د هغه عمر په جهاد کې و، هغه فاتح د اسلام و، هغه به ژړل، الله ته به زه جواب وایم؟ نن چې زموږ سترګې په فیسبوک او په انټرنیټ او په موبایل مشغوله دي، موږ به الله ته څه وایو؟ الله جل جلاله ته به کم جواب ورکوو چې هغه وایي فلمونه دې ډېر وکتل او که دې زما کلام ته ډېر وکتل، پالتو لهو لعب خبرې دې ډېرې وکولې او که دې زما کلام ډېر ووایه. نو که څوک غواړي چې په ژوند کې یو محبت کوونکی شی له ځان سره ملګری کړي، د هغه دپاره قرآن بس دی. ومن اراد الغنا، که څوک غواړي چې غنا پیدا کړي، بې پروا سي، محتاج نسي، فالقناعة تکفیه، نو قناعت ستاسو کفایت کوي. که سړی قانع سي، پر فقر او پر خپل ژوند قناعت وکړي، بیا د دنیا حارس نه جوړیږي. الله دې قناعت را نصیب کړي. قناعت دا دی چې د ماښام د سهار ډوډۍ سته، بس د ډېر خوشحاله یي چې د بل دروازې ته نه یم محتاج. او دا چې قناعت په انسان کې نه وي، هغه نه وږی وي، نه مړیږي، هغه به بیا د قبر په خاورو مړیږي. ومن اراد واعظا، که څوک اراده لري د نصیحت، چې کاشکې یو چا نصیحت راته کړی وای، لکه دغه ورور چې ما ته ویلی دي چې یو نصیحت راته وکړه. نو من اراد واضعا، که څوک اراده لري
چې یو څوک نصیحت ورته وکړي فالموت یکفیه مرګ ورلره کفایت کوي. نو ځکه رحمان بابا وایي هر زنده چې د مرده پر قبر ورسي بس دی دومره نصیحت پر دا دنیا. موږ چې هدیرې لرو او له کورو څخه مو مړي وتلي دي دغه زموږ دپاره غټ پند او نصیحت دی چې موږ هم تلونکي یو پر دغه لار به قدمونه ایږدو. بس دا نصیحت دی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم وایي ومن لم يرض بهؤلاء الاربعه که څوک په دغه څلورو شانو باندې نه راضي الله د الله په ملګري نه راضي د قرآن په محبت او د قرآن په مینه نه راضي او په قناعت نه راضي او مرګ د ځان د پاره واز او نصیحت نه جوړي فالنار تکفیه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وای اور ستاسو بس دی. که څوک دغه څلور شان باندې ناراض کیږي نو اور ولره بس دی. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم وای بس تاسو دپاره بیا جهنم کفایت کوي. نو چې د الله ملګري او د قرآن سره محبت او په ژوند کې قناعت او مرګ نصیحت و عبرت نه ګرځول د دغه انسان دپاره اور کفایت کوي. الله جل جلاله دې په دې خبرو باندې اول ما او بیا تاسو ته د عمل کولو توفیق عاجل او دستي راکړي. او دغه رنګ علماء کرامو یو عجب کلمات ذکر کړي دي. ومن اراد زادا که څوک غواړي چې د آخرت توشا او د آخرت سرمایه ډیره کړي فالتقوا تکفیه تقوا ستا دپاره کفایت کوي. ومن اراد عزا که څوک غواړي چې معزز سي عزتمند سي فالاسلام یکفیه اسلام کفایت کوي. تر اسلام غټ عزت نشته. ومن اراد عدلا که څوک غواړي چې عدل وکړي حکم الله یکفیه د الله جل جلاله حکم ورلره کفایت کوي. د الله پر قرآن دې فیصله کوي. ومن اراد جلیسا که څوک غواړي چې ښه مجلسګویه پیدا کړي ښه مجلسي پیدا کړي فالقرآن یکفیه قرآن ورلره بس دی. تر قرآن ښه مجلسګویه نسته. خیر د مجالسو د قرآن تلاوت دی. ومن اراد زینتن که څوک اراده لري چې ښایست پیدا کړي مزین او ښایسته سي فالعلم یکفیه علم ورلره بس دی. انسان دې په علم باندې ځان ښایسته کړي. ومن اراد واعظا که څوک غواړي چې نصیحت او عبرت پیدا کړي نو موت مرګ ورلره یکفیه کفایت کوي. ومن اراد جمالا که څوک غواړي چې جمال او ښایست پیدا کړي اخلاق حسنه کفایت کوي. یو سړی به ډېر له رنګ له خوا څخه پاته وي خو په اخلاق حسنه باندې د جمال راځي. یو سړی به ښایسته وي خو بد اخلاقه به وي خو په جامعه کې به منفور وي. یو سړی به له رنګ له خوا کمزوره وي خو اخلاق حسنه به لري په جامعه او په کور کې به هغه محبوب وي. ومن اراد راحتا که څوک غواړي چې راحت او اسرات پیدا کړي اراده لري د استراحت د وسایي فالآخرة تکفیه آخرت ورلره کفایت کوي. او که څوک په دې شانو باندې کفایت نه کوي نو وایي د هغه دپاره اور کفایت کوي. د هغه دپاره اور بس دی. د هغه دپاره اور کفایت کوي. او دغه رنګه د انسان دپاره مرګ او د قریب مرګ د انډیوال مرګ کفایت کوي د نصیحت. هر هغه څوک چې د مړي پر قبر ورسي نو هغه مړی د حال په ژبه ورته وایي زما پر مرګ مه ژاړه پرون ستا سره وله ملګری وم خو نن ورځ یوازې په قبر کې پروت وم. ای تکونکي یا مارن علی قبري ای تکونکي زما پر قبرستان باندې چې ته راځې
ما ته تعجب مه کوه، سبا ته زما سره یې. پرون چې زه ستا سره په ژوند کې ملګری وم، وغدا ستکون معی، سبا به بیا ته بیرته زما سره په قبر کې یې. ای هغه څوک په دنیا مخه تاوزه، زما و ذوب ته وګوره چې هیڅ شی ګټه نه راته رسوي. که مې بلډینګان وه، که مې موټران وه، که مې ژوند و، که مې زندګي وه، اوس څومره ضعیفه یم. مړی وایي ای انسانه، ستا په مثل به څونه خلک په غفلت کې ژوند کوي، او ما ستا په مثل ژوند کاوه. قدمونه مې په ګناه کې اوښتل، قدمونه مې په ګناه کې اخیستل، خو لیکن نن دلته ډېر په تکلیف یم او ډېر په عذاب یم. خو زه د الله د مغفرت انتظار یم چې الله به مې وبخشي که به مې نه وبخشي. نو محترمه دغه نصیحت دی الله زما دپاره عبرت او بیا ستاسو دپاره عبرت وګرځوي. مرګ د انسان دپاره هغه څه دي چې انسان که ډېر مرګ ور یادوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم وایي دغه انسان به له ګناهو څخه مخ راواړوي. الله دې زموږ په سترګو کې مرګ انځور وګرځوي چې همیشه مو مرګ په یاد وي. هغه تنګ قبر چې انسان کې کښېنستلی نسي، انسان سم پر څنګه اوښتلی کې نسي. که بد و تر دغه لا پسې راتنګېږي، او که نیکان و رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دومره به غټ چې سترګې دید کوي. سلف صالحین پخواني بزرګان به د شپې ولاړل، د ادرې و بغل ته به پټو اوار کوي، پر لمانځه به ودرېدل. نو چې ستړی به سو، زحمت به ورباندې رالی، شیطان او نفس به ورته ویل چې ځه ولاړ شه د اولاد سره ښه ارامه پرېوځه، دا دونه خلک پراته دي خو هغه مؤمنان دي. نو هغو بزرګانو به و دې نفس ته ویل سبا ته هم ورتلونکی و دې قبر ته، په دې قبر کې چې کوم خلک پراته دي هغه اوس عبادت نسي کولی، کې کوي عبادت خو هغه عبادت په ګټه نه ورته خوري، هغه عبادت د انسان په درد نه دی. چې انسان مړ سي چې تر قیامته پر سجده باندې پروت وي، هغه سجده انسان ته ګټه نه رسي. خو په ژوند کې وایه سجده انسان ته هغه ډېر عظیم سرمایه ده. نو الله جل جلاله دې موږ ته هغه خړ خړ قبرونه عبرت وګرځوي. محترمینو، اخرنی کور که نارینه دی که ښځینه دی هغه قبر دی. اخرنی بنګله د هغې نوم قبر دی. اخرنی کالونی، اخرنی سکین، اخرنی کلی هغه قبرستان و هدیره ده. تاسو ورسئ د باچهانو او د ګدایانو قبرو ته وګورئ، هېڅ فرق نه کېږي، اله سویه دي. هغه قبرونه د الله زموږ دپاره مزین او ښایسته وګرځي. الله جل جلاله دې موږ خالي لاس نه ورولي. الله جل جلاله دې د طاعت او د عبادت سره موږ ته مرګ را نصیب کړي. الله دې دغه ژوند زموږ د آخرت د سرمایې سبب وګرځوي. محترمینو، دنیا ته راغلي یو، بیا نه ورته راځو. له دنیا چې ولاړو بیا ولاړو، بیا بل پړاو بل ژوند شروع کیږي. هغه ژوند آخرت دی، یا به جنت ته ځو یا به دوزخ ته ځو، بیا نه راځو. نو چې نه راځو راځي اوس له د آخرت دپاره سرمایه برابره کړو. رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم راته وایي دغه دنیا په مثال د یو پل ده، پر دریاب او پر راده او پر مانده باندې چې پل اوښتی، نو خلک پر دې پل باندې تیریږي، پر دې پل باندې شپې نه کوي، نه پر دې پل منظرې کوي، نه پر دې پل باندې عشق و عیاشي کوي، هغه مطلب ته ځان رسوي. دا دنیا د آخرت دپاره یو پل دی، پر دې پل باندې موږ اوړو، نو پر دې پل باندې موږ له بده مرغه بسترې او پر دې پل باندې موږ کډې اړولې دي، بسترې مو غوړولې دي.
ملایکې را باندې حریانې دي چې دا لیونیانو ته ګوره دنیا یو فل ده د آخرت لپاره دوی دلته ژوند کوي دوی دلته استراحت غواړي دوی دلته عیش غواړي عیش خو پر پل باندې نسته پل خو مقصد ته رسېدل دی ورباندې نو دنیا ژوند ټوله مقصد ته رسېدل دی هغه آخرت دی زموږ دپاره وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الله جل جلاله راته وایي چې پیری او انسان مې د عبادت لپاره پیدا کړي دي روض الفائق في المواعظ والرقائق صفحة 4 المجلس 11 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته